السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ چارو وزارت اړوند د عامه اړیکو لوی ریاست له لوري د ولایتونو او امنیه قمندانیو د ویاندویانو لپاره د ظرفیت لوړونې څلور ورځنی ستراتیژیک سیمینار د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې اسلامي امارت ګڼو مسؤلو چارواکو د یاد وزارت رهبرۍ او اړوند ویاندویانو ګډون کړی و پای ته ورسید. د هلمند د ملي پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د هلمند او نیمروز د اتمې دورې 409 تنه مجاهدین تر 2 میاشتنیو پوځي زده کړو بشپړولو وروسته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت اړوند د پیژنتون ادارې یو کارکوونکی چې څه موده وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې شهید شوی و د کورنیو چارو وزارت یو پلاوي د محترم خلیفه صاحب سراج الدین حقانی په لارښوونه د هغه کورنۍ ته تسلیت ووایه او ورسره یې نغدي مرسته وکړه. د کورنیو چارو وزارت تامیناتي مرستیال الحاج مولوي عبدالله مختار د خپل کار په دفتر کې د ارزګان ولایت له امنیه قمندان مولوي محمد رفیق خادم سره وکتل. ښاغلي مختار د یاد ولایت امنیه قمندان ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ. 50 تنه منصوبین د غزني په امنیه قمندانۍ کې د پوځي او مسلکي زده کړو بشپړولو وروسته فارغ او بریلیکونه ورکړل شول. الحاج ملا عبدالجبار حکمت د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر بنسټ د ننګرهار د تورخم بندر د سرحدي پولیسو د کمیسار په توګه وټاکل شو. د شمال زون له ښوونیز مرکز څخه 509 تنه له مسلکي او عقیدتي زده کړو وروسته فارغ شول. مسؤلینو فارغ شویو مجاهدینو ته د مبارکۍ ترڅنګ له دوی وغوښتل چې په خپلو دندو کې ژمن واوسي او له خلکو سره نیک چلند وکړي. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتي چارو مرستیالۍ اړوند د لوژستیک لوی ریاست د سرخي پله په تخنیکي او اساسي کنډک کې د تخنیکي پرسونل په مرسته ګڼ شمېر نظامي وسایط چې پکې رینجر انټرنیشنل او هموې موټرونه شامل و رغولي دي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.